کابل کې د یو خصوصي پوهنتون په نوښت د هیواد د کورنیو تولیداتو د ترویج او پراختیا په موخه نندارتون پرانیستل شو چې 2 ورځې به دوام وکړي. په دغه نندارتون کې د کورنیو شرکتونو او اقتصاد پوهنځي محصلینو له لوري لاسي صنایع، درمل، کورني او بهرني خواړه او تازه میوې د نندارې او خرڅلاو لپاره کېښودل شوي دي. د یاد پوهنتون مسؤلین وایي چې له دغه نندارتون څخه یې موخه د محصلینو هڅول، په وړو کاروبارونو کې د تجربو حاصلول او په عملي بڼه روزنه ورکول دي. دا یو تجارتي نندارتون دی چې موخه یې د محصلینو د هڅولو او د دې لپاره چې محصلینو په تیری بڼه باندې کومې زده کړې کړې دي هغو محصلینو ته په عملي بڼه باندې د تجارتي برنامو په تړاو باندې روزنه ورکول سي چې په تجارتي برنامې څرنګه تطبیق او پلي کیږي. یو هدف یې همدا دی چې د متوسطو او وړو تجارتونو د ودې په پار باندې د محصلینو روزنه او هڅونه وشي. دغه راز د دغه نندارتون تنظیمونکی وایي چې په دغه 2 ورځني نندارتون کې 19 غرفې ایښودل شوي او هیڅ یوې ښځینه کارکوونکې ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی. دی وایي له دې لارې کیدای شي چې د هیواد اقتصاد پیاوړی شي. دې کې عموما 19 دغه دي غرفې دي چې شرکت یې کړی دی. د افغانستان وضعیت په کتلو سره لږ څه محدودیتونه وضع شوي دي، نو په هغه خاطر داسې آمادګي موږ نه لرودله چې موږ دواړه سره ښځې او نارینه سره جدا کړو. نو په دغه خاطر باندې فعلا لپاره متاسفانه چې نشو کولی دغسې نمایشګاه چې په لارې واچوي، نو انشاءالله دا به د عمومي وضعیت اقتصادي وضعیت راښه کړي، د خلکو روحیه به قوي کړي او د ده ترڅنګ به هغه اقتصادي سایکل یا روش چې هغه په جریان کې. په ورته مهال په دې نندارتون کې غرفه لرونکي او محصلین هم خوښ دي او وایي چې دغه ډول پروګرامونه د دوی په کاروبارونو مثبت اغیز کولی شي. دوی له حکومت غواړي چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لپاره دي دغه ډول نندارتونونه په لاره واچوي. دا موږ ته دا راښیي چې موږ څنګه کولی شو یو موافقه تاجر اوسو. موږ ته دغسې عملي زده کړه کول دې څخه والله ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې دې نمایشګاهګانو کې موږ کولی شو خپل شرکت د نوم هم پکې وړاندې کړو او بل دا چې موږ لپاره دا یو عملي کار غوندې کېږي تر څو موږ د بزنس سره معرفي کړو. ماشاءالله اوسنیو شرایطو کې که موږ ګورو ډېر زیات خپل پروډکټ لرو. پاکستانیو کې که وګورو ماشاءالله که وګورو هر پروډکټ انشاءالله اوس موږ پیدا کولی شو. نو حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې نمایشګاهې ډېرې زیاتې کړي او په ډېره لوړه سطحه باندې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د کورنیو او بهرنیو توکو لپاره د نندارتونونو جوړېدل زیات شوي او زرګونه خلک ترې لیدنه کوي.